تازه خبره د برتانیا لومړي وزیر له طالبانو سره د مرستې اعلان وکړ. چې د برتانیا لومړي وزیر د طالبانو په اړه تازه څنګه د مرستې اعلان کړی څه یې ویلي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د برتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان په هکله خپله خوشبیني څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د افغانستان حالات مثبت لور ته روان دي. یوه اونۍ وړاندې طالبانو د افغانستان د ټولو ولایتونو او پلازمینې په نیولو سره بریالي شول او د افغانستان پخوانی مشر له کابله بهرني هیواد ته وتښتېدل او په دې سره طالبان د کابل واکمن شول، چې له دې سره سم د امریکا او برتانیا له لوري اعلان وشو چې دوی تازه دمي ځواکونه افغانستان ته لیږي او ورسره هممهاله امریکا 6,000 او برتانیا 600 سرتیري کابل ته واستول او دوی په کابل کې د بهرنیو اتباعو د خوندي ایستلو دنده پر غاړه لري. چې له دې سره برتانیا د افغانستان ته پوځیان او په ویره کې دي، خو جانسن ویلي چې دوی بل طالبانو سره مرستې هم وکړي. بوریس جانسن په خپل خبرو کې د یو بدلون خبره کړې او د خپل هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یې وویل د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې حالات مثبت لور ته روان دي او د کابل هوایي ډګر امنیت هم د ښه کېدلو پر لور روان دی. جانسن تر ټولو حیرانونکی خبر دا ورکړ چې که اړتیا وي نو طالبانو سره د مرستې ډګر ته هم رامخته کیږي او کولی شي چې مرسته یې وکړي. جانسن ته هم ویل دوی خپل زرګونه کسان د تیرو ورځو په موده کې له افغانستانه ایستلي او لا هم دې چارې ته دوام ورکوي. د ده په وینا په دې برتانویان او همدارنګه د دوی ځواکونو افغان همکاران په دې کسانو کې شامل دي. بوریس جانسن دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تازه افغانستان په هکله بېلابېلې اندېښنې موجودې دي او خلک خپلې راتلونکي ته ورخطا دي چې څه به کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.